سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډله نن بیا د سریلانکا لیف لوبډلې پر وړاندې خپله دویمه ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. په دغه لوبه کې افغان لوبډلمشر اکرام علیخېل یو ځل بیا د لوبې ټاس وګټئ. دا ځل یې د توپونې پرېکړه وکړله. لوبه د باران له کبله یو ځل بیا وځنډېدله چې دېرش اورونه سول. افغان لوبډلې په 27 اورونو کې 121 منډې جوړ کړې چې خپل ټول لوبغاړي یې د لاسه ورکړه. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپونه یو ځل بیا وکړله چې په 30 اورونو کې خالد 27 اورونه ولوبول چې ټول لوبغاړي یې د لاسه ورکړله. د سریلانکا لیف لوبډلې پر وړاندې ډېر کم هدف کښېښوی. نو د سریلانکا لوبډله اوس مهال توپونه کوي چې 8 اورونه پای ته رسېدلي دي. یو لوبغاړی د لاسه ورکړی دی. 53 منډې هم لري. تر دې مخکې هم افغان ابدالیانو په لومړۍ ورځنۍ سیالۍ کې د سریلانکا لیف لوبډلې څخه په 8 منډو په توپیر ستره ماته خوړلې وه، خو نن دویمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ ترسره کېږي. په دغه لوبه کې هم افغان ابدالیانو ډېره خرابه ناکامه توپونه ترسره کړې ده. دا ښکاره کېږي چې د سریلانکا لوبډله به په دویمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې هم افغان ابدالیانو ته ماته ورکړي. ټاکل شوې ده چې افغان ابدالیان د سریلانکا لیف لوبډلې پر وړاندې 5 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي چې لومړۍ ورځنۍ سیالۍ سریلانکا لیف لوبډلې ګټلې وه، خو دویمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ نن روانه ده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ به 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ نورې هم ترسره کېږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج سره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.